ډاکټر عبدالله ولې د خپل ټیم سره برخلافه شوی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. په داسې حال کې چې ډاکټر عبدالله او اشرف غني ترمنځ د واک د ویش له معاهدې نږدې 40 ورځې تېرېږي، خو لا هم تر دې عبدالله خپله برخه وزیران ارګ ته نه دي ورپېژندلې چې له امله یې کابینه نیمګړې پاتې ده. عبدالله ته نږدې سرچینو تلیو نیوز ته ویلي دي چې د عبدالله د ملاتړو سیاسي مشرانو په منځ کې د اختلاف له امله سفارتونو، کابینې، سفارتخانو او مینتونو ته د اشخاص په ورپېژندلو کې ځنډ راغلی ده. د افغانستان د ملي یووالي ګوند مشر او د عبدالله ملاتړی سید احساق ګیلاني وایي د وزارتونو او مینتونو لپاره نمایندان زیات دي خو چوکۍ کمې دي. له همدې امله عبدالله هم له ستونزو سره مخ شوی ده. په ورته وخت کې د ډاکټر عبدالله ملاتړی دوستم ته که څه هم د مارشالۍ رتبه او د ملي امنیت شورا غړیتوب منل شوی ده، خو لا هم په اړه د اشرف غني له لوري فرمان نه دی صادر شوی. د عبدالله دفتر که څه هم د اختلافونو په اړه څه نه وایي، خو ادعا کوي چې ډیر ژر به د کابینې لپاره د نمایندانو وزیرانو لیست ارګ ته ولیږي. د ولسي جرګې غړي بیا د سرپرستانو له لوري د وزارتونو اداره کېدلو اندېښمن کړي دي او هیله لري چې حکومت به ژر تر ژره سرپرستي پای ته ورسوي او کابینې ته نمایندان وزیران به د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورولېږي. یاد د وی چې د ډاکټر عبدالله او اشرف غني ترمنځ د واک د ویش د معاملې پر بنسټ په وزارتونو، سفارتخانو، مینتونو او نورو کلیدي برخو کې 50 سلنه ونډه عبدالله ته ورکړل شوې ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.